دوستانو د قطر هیواد تخنیکی ټیم په کابل نړیوال هوایي میدان کې خپل کار پای ته ورسو. موږ تاسو کې به اکثره هیوادوالو ته په یاد وي چې کله یا ټیم کابل نړیوال هوایي میدان ته راورسېده د هغې حالات څنګه و، رنوی په کم حالات و، د چیکینګ ماشینونه په کم حالات و، په خپله کاونټر په کم حالات وي، د ویټینګ هال په کم حالات و، او هغه مسافر چې دوی په هغه وخت کې وطن کې بند پاتې وو، کوم ځای چې د بهرنیو هیوادونو ویزې درلودې، دوی په دې ویرې کې وو چې زموږ ویزې ختم نشي. څوک به د ازبکستان په لاره هر هیواد ته تله، کوم هیواد به چې ویزې درلودې، کلم چې د ازبکستان لار بنده شو بیا به د ایران په لاره کوښښ کوو. خو د همدې ټیم همکارۍ نتیجه وه چې کابل نړیوال هوایي میدان په خپلو خپو ودراو او نتیجه یې موږ تاسې په خپله ګورو. نو دا چې نن یا ټیم خپل کار پای ته ورسوو، همدې په تړاو زموږ د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلن وزارت ترې مننه کړې ده او موږ هم ترې زړه له کومې مننه کوو. د یادونې وړ ده چې یا ټیم په خپله برخه کې زموږ په لسګونو نور افغانان هم روزلي دي او په الحال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې په خپلو کارونو بوخت دي. اوس کم چې د دوی اړوند چارې وي، تاسو ته پته ده چې څه موده مخکې د متحده عربي اماراتو ګاګ شرکت سره ځینې مهم لاسلیکونه وشول. نو کم افغانان چې روزلي دي هغه به خپل کارونه پر مخ بوځي، خو د قرارداد اړوند کمې چارې چې دي هغه به ګاګ شرکت پر مخ وړي. Kabul ground, good afternoon. Taxi to apron 4, stand 22, via Bravo, report march for inspect. Taxi to apron 22, apron 4, via Bravo, march for inspect, Camilla 93.